ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی سختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د بلخ ولایت له بیلابیلو سیمو څخه د زرګونو حافظانو او قاریانو په ګډون د قرآن کریم د تلاوت په موخه یوه شانداره غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د نړیوالو قاریانو حضور یا د غونډې ته نوره ښکلا هم ور وبخله. په دې پروګرام کې د مصر هیواد دوه نړیوالو قاریانو هم ګډون درلود چې د هغوی تلاوتونه د ګډونوالو لخوا په ځانګړي شور او شوق سره واوریدل شول. د دغو قاریانو حضور د خلکو اړیکه له قرآن کریم سره لا زیاته پیاوړې کړه. ورته مهال د بلخ د اطلاعات او کلتور رئیس په دې مراسمو کې د قرآني کلتور د ودې پر اهمیت ټینګار وکړ. ویل چې د دا ډول مراسمو جوړول د ځوانانو د دیني باورونو په پیاوړتیا او معنوي وده کې مهم رول لري. قرآن عظیم الشان په مناسبت باندې پرون یو عظیم الشان محفل جوړ شوی و د حسن قرائت چې خوشبختانه د بلخ ولایت د ممتازو قاریانو په څنګ کې د مصر هیواد څخه هم جید قراء حضرات راغلي وه. دوه کسان و چې دوی هم زموږ سره په دغه محفل کې اشتراک درلود. اصل هدف دلته دا دی چې د قرآن عظیم الشان سره د خلکو تعلق لا زیات شي. افغانستان خو الحمدلله یو اسلامي هیواد دی، ټولنه یې اسلامي ټولنه ده، ټول د علم او قرآن سره اشنا دي، د اسلام سره اشنا دي. نو دغه برنامې، دغه محفلونه، علمي سیمینارونه او قرآن عظیم الشان د حسن قرائت محفلونه ځوانانو توجه راجلبوي. دغه راز قاری محمود منصور چې د مصر یو نړیوال قاری دی د لنډ خو خوږ تلاوت په ترسره کولو سره د محفل فضا تر خپل اغیزې لاندې راوسته او د ګډونوالو له پرله پسې تشویقونو سره مخ شو چې له دې سره د الله اکبر او ژوندی د یو اسلام غږونو په محفل کې انګازې کولې. دغه راز د مصر هیواد یو بل قاری ناصر احمد علي عبدالعزیز هم په ښکلي تلاوت سره د ګډونوالو دینی احساسات راوپارول او د محفل فضا یې له معنویت څخه ډکه کړه. قاری محمد نواب نایب چې د بلخ ولایت له قاریانو څخه دی وایي له اړوندو بنسټونو او اسلامي امارت څخه غواړي چې ورته نور پروګرامونه هم پیل کړي څو د ځوانانو لپاره د قرآني استعدادونو د ودې او پیاوړتیا زمینه برابر شي. نهادهای دولتی و خصوصی در رأس، وزارت‌های مختلفی که در رأس قرار داره، خواهشمندیم از بزرگان دینی ما خواهشمندیم تا همچنین محافل برنامه‌های را تدویر نمایندهایی که قارسیبای عزیزی افغانستان ما تشویق شود از تلاوت‌های زیبای قاریای بین‌المللی استفاده بکنه تا بتونیم یک جامعه قرآنی در مقابل کشورهای دیگه ما باید داشته باشیم. د قرآن کریم د تلاوت دغه مراسم هغه دینی او کلتوري پروګرامونه دي چې په وروستیو کلونو کې په بلخ ولایت کې په منظم ډول ترسره کیږي. دغه محفلونه د قرآني کلتور د پراختیا، د دینی باورونو د پیاوړتیا او اسلامي علومو ته د ځوانانو د هڅونې په موخه جوړیږي. بلخ ولایت د هیواد له مهمو کلتوري او دینی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تل د ورته معنوي پروګرامونو مرکز پاتې شوی دی. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست اعلان کړی چې د صنعتي فعالیتونو د ښه تنظیم او د اقتصادي ودې د ملاتړ په موخه هغو پانګوالو او د خصوصي سکتور متشبثینو ته چې په تیرو دورو کې له صنعتي پارکونو ځمکې ترلاسه کړي خو تر اوسه د تولید او صنعتي فعالیتونو په برخه کې عملی اقدام نه دی کړی، د هغوی لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د خبرتیا له مخې دغو پانګوالو ته یوه میاشت وخت ورکړل شوی تر څو ژر تر ژره د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د خپلو تولیدي پروژو د پیل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. مسؤلینو ټینګار کړی چې د دې پریکړې موخه په صنعتي پارکونو کې له شته امکاناتو اغیزمنه ګټه اخیستنه ده.
په خبرتیا کې همداراز راغلی چې که ټاکل شوې موده کې عملی اقدام ونه شي ورکړل شوې ځمکې به د نافذه طرز العملونو له مخې بیرته له متشبثینو څخه واخیستل شي او هغو وړ پانګوالو ته به وسپارل شي چې د صنعتي پروژو د پلي کولو چمتوالی لري. یو تعداد ځمکې چې په مخکې نظام کې خلکو ته په صنعتي پارکو کې ورکول شوي وي هغه ځمکې باندې تولیدي یا صنعتي کوم تاسیسات نه دي جوړ شوي. د ټولو ته مو دا توصیه ده چې د نن تاریخ څخه تر یوې میاشتې پورې دوی ته نور هم مهلت ورکول کیږي د صنعتي ساحو د قانون په مطابقت یوه میاشت نور دوی ته موږ دا وخت ورکوو چې را دې سي په هغه فابریکو کې په هغه خپل په ځای کې دي سرمایه ګزاري وکړي هغه ځمکې د دوی دي. د بلخ د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو دا هم ویلي چې دوی د رښتینو او دوامداره پانګونو ملاتړ ته ژمن دي او هڅه کوي چې د کورنیو تولیداتو د ودې د کارموندنې فرصتونو رامنځته کولو او د سیمهییز اقتصاد د پیاوړتیا لپاره لا ډیره زمینه برابره کړي. د نن تاریخ څخه یعنی د حمل میاشته اوس که چیرې دوی یوه میاشت نور هم یعنی تر جوزا پورې دوی را نغله دلته سرمایه ګزاري ونه کړه. په دوه پارک موږ لرو یو پارک صنعتي دشت شادیان او بل پارک صنعتي امیر علي شیر نوایی. که چیرې دوی سرمایه ګزاري ونه کړه د خپل په ځمکو کې د ځمکې اقدام د مستردۍ کیږي بیا حق د شکایت هیڅوک په هغه وخت کې نه لري ځکه دا 2 کاله کیږي موږ ټولو خلکو ته د تلویزیون د لارې د ټلیفون د لارې په نورو رابطو مو ټولو ته خبر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې صنعتي پارکونه د اقتصادي ودې له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کیږي او د پانګونې د جلب او د کورني صنعت د پراختیا په برخه کې مهم رول لري. د بلخ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې دوی د خلکو د روغتیايي وضعیت د ښه والي او د مناسبو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په تیره یوه میاشت کې 6 ټنه بیلابیل خوراکي توکي چې نیټه یې تیره شوې وه راټول او له منځه وړي دي. په بلخ ولسوالۍ کې د همدې ولسوالۍ د ښاروالۍ له لورې 6 ټنه تاریخ تیره خوراکي توکي راټول او وسوځول شول. د بلخ ولسوالۍ د ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه اندازه بیلابیل خوراکي توکي چې د مصرف نیټه یې تیره شوې او د کار وړ نه وو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي دي. دا بهیر د ټاکل شوي کمیسیون له لورې چې د اړوندو ادارو استازي پکې شامل وو په دوامداره توګه ترسره کیږي. مسؤلین د دې اقدام موخه د بې کیفیته خوراکي توکو د پلور او مصرف مخنیوی او د خلکو د روغتیا ساتنه ده. د دوی په وینا د دغو موادو د راټولولو پروسې له بشپړېدو وروسته دغه توکي د کمیټې د پلاوي په حضور کې او له روغتیایي او چاپیریالي اصولو سره سم وسوځول شول. تقریبا په یوه نیمه میاشت د 45 ورځو کې دغه مواد راټول کړم نو چې تاسو بل مشاهده وینئ تخمینا داسې تقریبا 6 ټنه کیږي. نو دغه دی ټوله د مسؤلینو په حضور باندې مو دلته ور واچوي او تاسو مشاهده حادث. د بلخ ولسوالۍ ښاروالۍ همدارنګه ټینګار کړی چې د بازارونو او د خوراکي توکو د پلور مرکزونو څارنه به دوام ولري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. مسؤلینو له ښاریانو هم غوښتنه کړې چې که په بازارونو کې له تاریخ تیرو خوراکي توکو سره مخ شي نو اړوندو ادارو ته د خبر ورکړي څو پر وخت لازم اقدامات ترسره شي. د مزار شریف ښار په 12 ناحیو کې د ویجاړ شوو سړکونو داغګیري د ښاروالۍ له پراختیايي بودیجې څخه د شاوخوا 9 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د راټولېدو د مخنیوي او د پلي تګ راتګ او موټر چلوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په موخه روانې دي. د مزار شریف ښاروالۍ ویاند زیاتوي چې د ناحیو امرین هم دغه پروژه د سړکونو د وضعیت د ښه والي لپاره یو مهم ګام بولي. په همدې حال کې د پروژې انجینر ډاډ ورکوي چې د سړکونو د ترمیم چارې په ښه کیفیت سره مخته وړل کیږي او په ټاکلي وخت په ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د مزار شریف ښاروالۍ د سړکونو پر سر د اوبو د راټولېدو د مخنیوي او د پلي تګ راتګ او موټر چلوونکو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د داغګیرۍ پروژه د شاوخوا 9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل کړې ده چې 6900 متره مربع سړکونه رانغاړي او دا مهال یې چارې په عملي ډول روانې دي. تمه ده چې دا بهیر به د ویجاړ شوو سړکونو شته ستونزې راکمې کړي او د خلکو د تګ راتګ لپاره لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. پروژه داغگیری سرکان واحد و دگان شهر مزار شریف که به طول
نو 6900 متر مربع و به هزینه در حدود 9 میلیون افغانی از سوی شارولی مزار شریف آغاز شده که از بودجه انکشافی شارولی مزار شریف تمویل میشه و این پروژه همین نواحی 12 کانال در بر داره. له بلې خوا د دې پروژې انجینر وایي چې ټولې چارې د تخنیکي پلان سره سمې او د لازمو معیارونو په پام کې نیولو سره پلي کیږي څو د سړکونو له کیفیت څخه ډاډ ترلاسه شي. مجموعي فند د چې کوم دی قیمت د دې 9 میلیونه دی، څه د پاسه 9 میلیونه، او انشاءالله هغه نورم چې موږ ته ښاروالۍ راکړی دی چې د فیضانې وزارت نورم دی، موږ انشاءالله د هغې مطابق خپل کارونه مخکې وړو. په همدې حال کې د مزار شریف ښار د یو شمېر ناحیو امرین ټینګار کوي چې د سړکونو د ترمیم او بیا رغونې پروګرامونو پلي کول د ښاري ترانسپورتي وضعیت په ښه والي او د سړکونو د لا زیاتو ویجاړېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. ما قبلا که بود از چاک سانچارکی تا چاک فردوسی یا خود چاک فردوسی که ما کانکریت انداختیم قیر انداختیم، اینجا هم داغیری ما زیاد کردیم. الحمدلله سرک‌ها به طور اساسی جور شدن و همچنان طرف پروژه خالد که چاک ساعت سرکش خراب شده بود، اونجا ما داغیری کردیم انشالله تا اینکه سرک از زیاد خراب نشه و مردم ضرر نبینه. داغیری سرک طوری است که آب جمع می شدن و مشکلات خیلی مردم ایجاد می شد. ولی الحمدلله شارولی اقدام کرده و با کمک ناحیه شارولی مشترکاً کار میکنه و این داغیری را گرفته و در اختتام است. انشالله مردم از کار شارولی بسیار خوش هستند و بسیار خوب پیش میره. د یادونې وړ ده چې د ښار په کچه د عمل منفیه پروژو پلي کول د سړکونو د وضعیت په ښه والي، د ورځنیو ستونزو په کمولو او د اقتصادي فعالیتونو په وده کې مهم رول لري. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.